السلام علیکم زما ګرانو مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما یو نوې ټاپک سره مینوالو ټاپک شروع کولو نه مخکې چې کوم ورونو زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او په خوا کې دا غنټه هم دباو کړئ ملګرو تاسو به تمبل به کتلی وي زه د چا باره کې خبره کوم نن چې کوم زما ټاپک دی نن چې زما کوم موضوع دی هغه د پښتو د ډرامو د پښتو د فلمونو کې هم کار کړی دی په ډرامو کې هم کار کړی دی آرټسټه ده مینا شمس زما میسج مینا شمس ته دی نن هغه ټارګټ شوی ده د هغې ټارګټ کېدو یوه وجه ده هغه دا ده د هغې یوه ویډیو ما صحیح که هغه شاپینګ دپاره سیر دپاره اسلام آباد ته تلې وه نو کوم لباس کې هغه تللی وه په هغه لباس باندې زه مینا شمس ته دا ویل غواړم مینا شمس دا چې کوم تا لباس استعمال کړی چې کومې جامې تا استعمال کړی دا یو ښه کار تا نه وکړی چې کومې جامې کوم لباس تا اچولی و زما میسج تا ته دا دی ښه درته پته ده د پښتون د کلچر د روایات ښه واقف یې او تا ډرامو کې کار کړی دی تا ته ښه پته ده ما نه زیات تا ته پته ده هغې نه باوجود ته دا غلط جامې اچې دا فټ جامې دي اچولي وو اوس زه درته څه ووایم تا ته ښه پته ده چې کوم لباس کې ته تللی وې ډېر غلط لباس دې اچولی وو او نور چې ته ډرامو کې راځې چې کوم لباس اچې ډېر صحیح لباس اچې دا نه چې په ډرامو کې بد لباس اچې صحیح نه او په شوز کې ته راځې لباس ته ستا صحیح وي خو هغه ورځ چې کوم ستا لباس و هغه د کتلو نه زما تا ته دا میسج دی ښه سمجداره ښځه یې په هره خبره باندې ښه پوهېږي برای مهرباني دا غلط لباس ما چوه د پښتون کلچر خلاف دی زما تا ته دا میسج دی او چې کوم تاسو شوګانو ته ځئ وي پارټیز ته ځئ نو هغې کې چې کوم ستاسو لباس وي نو هغه هم د ښه لباس نه دی بس زما دا ورکوټې شانتې تا ته میسج و انشاءالله امید کوم چې ته به زما په خبره باندې به پوه شوې او دا غلط لباس به نن نه پس به نه اچې ولې دا زموږ د پښتنو د شان خلاف دی دا میسج و ورکوټې غوندې ملګرو چې ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کوئ شیر یې کوئ چې چا زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ د الله په امان والسلام